بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالاصطلاحات دي ابتداء أو إعادة. ابتداء أو إعادة. ابتداء ویل کیږي شروع ته، اعاده ویل کیږي واپس کېدلو ته، بیرته راګرځېدلو ته. مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم وقف ميوكو أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دلته ما ابتداء وکوله. کوم ځای کې چې ولاړم هغه د ولاړ ځای نه مخکې تګ دې ته چې ویل کېږي ابتدا. کوم ځای کې چې ته ولاړ وي دا اوس بېله خبره ده چې زه په مناسب ځای ولاړ وم او که نه وم، دا کار مناسب و او که نه و، دا خو به وروسته پوهېږو چې کوم ځای کې ابتدا پکار ده، کوم ځای کې اعاده پکار ده. خو وروستۍ خبرې دي، و صرف د اصطلاحات پېژنو. دلته ما څه وکړه ابتدا مې وکړو، خو دا کار که غلط وکړو که صحیح، دا به وروسته پوه شو چې ما غلط کړی که صحیح مې کړی. خو دغه عمل ته ویل کېږي چې شی ابتدا. یو ابتدا د تلاوت ده او یو د تلاوت په جریان کې ابتدا او اعاده ده. صحیح شو؟ اوس ابتدا خو پېژندله، بیا یې درته وایم لکه اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. څه وشو؟ ابتدا. اعاده اوس څه شی ده؟ اعاده بیرته راګرځېدل، بیرته په کومه کلمه چې ته ولاړې، په کومه کلمه باندې چې تا وقف کړی، هغه کلمه بیرته دوباره ویل، دې ته ویل کېږي چې شی اعاده. صحیح شو؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شو؟ إعادة. صحیح شو؟ کوم ځای باندې ته ولاړ وې او مغه کلمه دوباره تکرارول، دوباره واپس کول، بیا ځلې ویل، دته ویل کېږي اعاده. واضحه شوه؟ ابتدا معنا ده، کتاب ته اوس وګورئ، ابتدا معنا ده په کوم ځای کې چې وقف وشي د هغې نه مخکې ویل، شاته نه ګورې، ولاړ وي مخې سره مخې ته لاړې، دته ویل کېږي ابتدا. دا به وروسته پوهېږو. بعض ځایونو کې ابتدا پکاري، هلته به ابتدا کوي. بعض ځایونو کې ابتدا ناروا وي، ابتدا په کولو سره معنا خرابېږي، نو هلته بیا څه کوي؟ اعاده به کوي. نو دې ته بیا مخکې ویلو ته ابتدا ویل کېږي. او د اعادې معنا ده کوم ځای کې چې وقف وشي د هغې ځای نه یوه یا دوه کلمې وروسته نه شروع کول، یوه کلمه یا دوه کلمې. که چېرته په یوه کلمه باندې معنا درستېدله، یوه کلمه به شاته شي، او که چېرې په یوه کلمه باندې درسته معنا نه راوتله، بیا به دوه کلمې شاته نه بېرته خپل تلاوت شی کې شروع کړي. د وقف کولو نه تلاوت کوونکي ته په بعضو ځایونو کې ابتدا او په بعضو ځایونو کې اعاده ضروري ده. کله چې د وقف وکوو د تلاوت کوونکي دپاره بعضې ځایونو کې ابتدا ته ضرورت ده او بعض ځایونو کې اعادې ته ضرورت ده. داسې ځای کې ته ولاړې چې هلته معنا تکمیله ده او د ابتدا په کولو سره معنا نه خرابېږي، نو هلته بیا د کتاب درته وایي چې دلته اوس اعادې ته ضرورت نشته او ابتدا ته ضرورت ده. او بعضې ځایونو کې داسې هلته اعادې ته ضرورت وي، که ته اعاده ونه کوې نو معنا څه کېږي؟ خرابېږي. صحیح شو؟ د همدې وجې نه ابتدا او اعاده پېژندل هم څه شی دي؟ ضروري دي چې زه په کوم ځای کې وقف خو به خامخا کوې. ټول قرآن کریم، ټول سورت، ټول رکو په یو ساه نشی ویلی، یو ځای کې به ضرور دا ته د ضرورت پیدا کېږي. نو چې پیدا کېږي ته د ابتدا او اعادې ځایونو باندې وپېژنې چې کوم ځای کې به ابتدا وکړم او کوم ځای کې به اعاده کوم. ځکه کوم معنوي فساد
او قباحت چې بې ځایه وقف کولو سره پیدا کیږي همغه فساد د بې ځایه ابتدا او د بې ځایه اعادې سره هم څه کیږي پیدا کیږي بې ځایه ځای کې چې د وقف وکوو معنا خرابیږي ځکه موږ د وقف اصول هم دې دپاره زده کوو چې معنا خرابه نه شي نو دی وایي چې د کم بې ځایه وقف سره چې معنا خرابیږي نو د بې ځایه ځای نه ابتدا د وجې نه هم څه کیږي معنا خرابیږي همدې وجې نه څنګه چې وقف مهم ده همدومره ابتدا او اعاده پیژندل او زده کول هم مهم دي د ابتدا او اعادې نه بغیر د وقف درس ناتکمیله بلل کیږي ته وقف پیژنې خو د وقف د ځای نه بیرته د روانېدلو طریقه باندې نه پوهېږي چې دلته زه ابتدا وکړم که اعاده وکړم دغه وقف درس ناتکمیله ده ځکه دا د وقف پورې تړلې خبرې دي چې وقف کوې نو وقف خو دا معنا نه چې همدغلته پاتې شه نور نو بیرته خو به حرکت هم کول غواړي نو حرکت چې کول غواړي حرکت د حرکت دپاره به خپل اصول چې دلته دا که دا داسې دي د ابتدا او اعاده چې موټر ته کله روانه د اول گیر او دویم گیر دي چې دلته د اول گیر واچوم که دویم گیر ورته واچوم خبره ورسېدلې و خو درېدلې بریک خو دې ونیو موټر د نوټل که اوس روانول دپاره سپورټ نوټل کې خو بیرته نه ځي که نه ریورس گیر ولګوم که مخکې گیر ولګوم خبره ورسېدلې نو دا بیا د ځای او د محل ته په کتو باندې ځای او محل ته په کتو باندې دا فیصله کول پکار چې دلته ماته اوس مخکې تک پکار ده که دلته ماته شاته تک پکار ده نو چې دلته چې مثلا مخکې ته بل موټر ته ولاړې تم زوره کې وایي چې زه مخکې زه مخامخا ټکر کوې که نه نو په دغه ځای کې بیا ریورس ګیر لګوې شاته به ځې نو ځان ته به لاره پیدا کوې خبره ورسېدلې نو دا دقسې مسایل دي ابتدا او اعاده کې هم د دوو شیانو پیژندل ضروري دي کله چې ابتدا او اعاده وپیژندله بیا په داخل د ابتدا او اعاده کې هم دوه شیان پیژندل پکې ضروري دي کیفیت د ابتدا او اعاده محل د ابتدا او اعاده ابتدا او اعاده کې دوه شیان پیژندل ضروري دي څه شی دي اول محل د ابتدا او اعاده د ابتدا محل چیرته ده او د اعاده محل چیرته ده یعنی کم ځای نه زه ابتدا وکوم او د کم ځای نه زه اعاده وکوم دا چې د کله وپېژنده بیا د هغې نه وروسته کیفیت باندې خبره کوي څنګه ابتدا وکوم او څنګه اعاده وکوم کیفیت د ابتدا او اعاده په کیفیت کې ابتدا او اعاده دواړه یو شان دي کیفیت کې څه تغییر نشته یعنی دواړه په حرکت سره کیږي که ابتدا هم کوې د حرکت نه به کوې او که اعاده هم کوې د حرکت نه به کوې ځکه یوې کلمې نه به تلاوت شروع کوې که نه نو کلمې نه چې ته کله شروع کوې نو ساکن باندې خو کار نه کیږي که ابتدا هم کوې نو حرکت ته ضرورت ده او که اعاده هم کوې نو حرکت ته ضرورت ده ځکه دا خبره کوي په کیفیت کې دواړه یو شان دي په ابتدا او اعاده په دواړو کې حرکت ته ضرورت ده په حرکت باندې کیږي که چیرې د یوې کلمې اولنی حرف ساکن وي نو ابتدا په سکون سره ناممکنه ده نو هغه ساکن کلمه د روانولو دپاره خپل اصول دي همزه وصل چې موږ ورکوو څه لپاره ورکوو دغه اصول دپاره ورکوو لکه مثلا إياك نعبد وإياك نستعين وقفوا شو دلته وس ابتدا ته ضرورت ده اعاده ته ضرورت نشته ځکه مناسب ځای کې ولاړ یم نو مناسب ځای کې چې ولاړ یم اهدي ها ساکنه ده نو ابتدا خو په سکون باندې ناممکن ده وڅه کول پکار دي حرکت ورته ورکول پکار دی د دغه حرکت ورکول دپاره خپل قانون ده دغه حرکت دپاره خپل قانون ده چې و دلته مثلا موږ اهدنا چې وایي ولې اهدنا نه وایو هلته خو تیار په نون باندې پیش و هغه پیش دلته ورکو که نه نستعینو سره د هغې ارتباط ختم شو دلته اوس خبره ده خبره دلته ده موږ تاسو ویل د فعل کلمې په دریم حرف باندې څه شی وي که پیش وي
دا به هم پیش اخلي او که پیش نه وي نو بیا به زیر اخلي. نو دلته به څه شی ورکوو؟ نو څه شی ورکو؟ حرکت یې واغسته. که دا ابتدا ده په حرکت باندې ده او که اعاده هم دغسې کلمې نه ته کوې بیا هم چې اخلي؟ حرکت باندې اخلي. صحیح شو؟ یعنی کیفیت د ابتدا او اعاده دواړو یو ده. ته که ابتدا کوې که اعاده کوې خو یوې کلمې نه به تلاوت شروع کوې که نه نو کلمه باید کوم نه شروع شي؟ د حرکت نه باید شروع شي. مطلب که چېرته حرکت نه درلوده ته به ورته د حرکت انتظام وکړې. حرکت به ورته پیدا کړي د اصولو په رڼا کې. له همدې وجې په داسې ځایونو کې د کلمې په شروع کې حمزه وصلي راوړل کېږي. حمزه وصلي غریب همدغه ځای دپاره ولاړي چې څوک وقف وکړي چې زه خدمت وکوم. صحیح شو؟ هلته ولاړي تر څو ابتدا په حمزه وصلي سره وشي او اعادې لپاره هم همدغه اصول په نظر کې نیول پکار دي چې د حمزه په بحث کې د حمزه حالات او حرکت تو څنګه شوی دی؟ تشریح شوی ده مخکې چې حمزه وصلي د وصل په صورت کې ختمیږي او چې کله د وقف وکړو نو چې د وقف وکړو نو بېرته ابتدا کېږي. نو د ابتدا په صورت کې حمزه هلته ولاړ ده او هغه ته به د اصولو په رڼا کې حرکت ورکړي او کلمه به څنګه شي؟ روان شي. همدغه اصول چې په ابتدا کې ده او همدغه اصول په اعاده کې هم موجود ده. دا به انشاءالله په اجرا کې بیا چېرته چې مخې ته راغه بیا به وایو چې دا ابتدا دلته اوس پکار ده که اعاده اوس څنګه کوي او ابتدا اوس څنګه کوي. دا کیفیت شو. صحیح شو؟ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.